د بلخ ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست او د البرز علمي او کلتوري ادارې لخوا په مزار شریف ښار کې د شاعرانو، لیکوالانو او ترانه ویونکو ترمنځ یوه ادبي غونډه ترسره شوه. د دغه ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس وایي چې د یادې غونډې موخه د لیکوالانو ملاتړ دی او دوی هڅه کوي څو د داسې غونډو له لارې د شاعرانو او حکومتي ویاندویانو ترمنځ همغږي پیاوړې کړي، ترڅو شاعران وکولی شي د ټولنې ستونزې د ویاندویانو له لارې چارواکو ته ورسوي. نوموړي دغه راز شاعرانو ته ډاډ ورکړ چې ملاتړ به یې کوي او له هغوی هم وغوښتل چې د اسلامي نظام په ملاتړ شعرونه ولیکي او په خپلو لیکنو سره ټولنه له ناخوالو وژغوري. هغه اشعار څه اشعار دي اصل لري په اسلام کې. د شاعرانو څخه زموږ هم دغه غوښتنه ده چې تاسو په خپلو ادبي او په خپلو شعرو باندې خلک د اسلام دین ته را دعوت کړي، خلک وهڅوئ چې دوی د نورو شانو څخه راوګرځېږي، دین ته مخه کړي. د دوی شعر یو ډېر مؤثر کلام دی چې دوی یې ووایي او ویې لیکي، دا به انشاءالله زموږ ټولنه را اصلاح کوي. په ورته وخت کې شاعرانو هم د ټولنې اصلاح او د نظام ملاتړ خپل مسؤلیت وګاڼه او زیاته کړه چې دوی کولی شي د شعر له لارې ټولنیزې ستونزې بیان کړي. دوی همدارنګه د اسلامي امارت د مشرتابه وروستیو فرمانونو ته په اشارې سره ژمنه وکړه چې د نظام پالیسي او د مشرانو لارښوونې به د شعر له لارې خلکو ته رسوي. نو دا د شاعرانو مسؤلیت دی او بار بار شاعرانو ته د امیر المؤمنین شیخ صاحب مبارک دغه امر وي چې فرمانونه پکې راونغاړي. دا د یو شاعر مسؤلیت هم دغه دی، د یو رښتوني شاعر چې د خپل شعر څخه ښه استفاده وکړي او د خپل ټولنې او د نظام په خیر باندې خپل قلم وڅرخي. له بلې خوا په غونډه کې یو شمېر ګډونوالو د شاعرانو او حکومتي ویاندویانو ترمنځ د پیژندګلوۍ او تعامل لپاره دا ډول غونډې مهمې وبللې او د ورته پروګرامونو پر دوام او له شاعرانو څخه په ملاتړ یې ټینګار وکړ. د یادونې وړ ده چې دا لومړی ځل دی چې په بلخ ولایت کې د شاعرانو او امارتي ویاندویانو ترمنځ د همغږۍ غونډه ترسره کیږي. دوی ډاډ ورکړ چې په راتلونکي کې به هم د ځوانانو شاعرانو او ترانه ویونکو ترمنځ داسې غونډې ترسره کوي.